شیخ صاحب قربانۍ کې مونږ ویل حکم فرضي دی. اوس دې لپاره دا نصاب لکه بعضې نصاب ورته شرط دی. څومره پیسې لکه شریعت وایي چې ستا وس کېږي، نو وس نه شریعت څه مقدار ښودلی که نه بس عرفي وس دی. د قربانۍ په باره کې د بعضې فقهای کرامو دا شرط لګولی دی چې سړی به مالک د نصاب یعنې زکات چې په څه شي باندې فرض کېږي په هغې قرباني هم فرض کېږي. لیکن صحیح خبره دا ده چې قرآن او سنت کې موږ ته نصاب شرط کړی شوی نه دی. که دا شرط وی نو په کار دا ده چې کتاب او سنت ذکر کړی وی. قرآن او سنت موږ ته صرف پراخي ذکر کړی دا. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه فلم یضحي فلا یقربن مصلانا. څوک چې مالی فراخي مالی وس او طاقت لري او هغه قرباني ونه کړي نو زمونږ عیدګاه ته دې راځي. والسعه دا عام لفظ دی، داسې نه دی ویلي چې من ملک نصابا، څوک چې د نصاب مالک وي. که دا نصاب شرط وي نو دا به کتاب او سنت بیان کړی وي، ځکه وما کان ربک نسیا، د الله نه خبره نه یریږي. او څه چې قرآن او سنت شرط کړی نه ده نو بېځایه شرطونه لګول جایز هم نه دي. صرف پراخي ذکر کړی ده، وس او طاقت ذکر کړی دی. نو چې یو سړی دومره وس ولري چې قرباني اخیستلی شي او دومره وس ولري چې دغه ورځو د خپلو بچو نفقه او خرچه هم کولی شي، دا انسان د قرباني وکړي او دا شرعي حکم د نافذ کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio Podcast.